د کیسې په پیل کې د لارنس په نوم یو ساینسپوه پر یو ډیم باندې د زلزلې څېړنه کوي. په داسې حال کې چې د هغې ملګری کیم د ډیم دننه څخه په ارزونه بوخت دی، ناڅاپه یو سخت ټکان رامنځته کېږي او ډیم په نړېدو پیل کوي. د دې وضعیت په لیدو لارنس د خلکو د ژوند په ژغورلو بوختېږي. بل خوا کیم هم په منډه د ډیم څخه د بهر وتلو هڅه کوي. د تېښتې پر مهال د کیم سترګې پر یو ډارېدلې وړې نجلۍ لګېږي. هغه سمدستي نجلۍ په غېږ کې اخلي او مخ په وړاندې منډه وهي. ډیم په ډېر سرعت سره د نړېدو په حال کې وي چې ناڅاپه د کیم د پښو لاندې برخه هم شړېږي، خو ښکته له لوېدو سمدستي مخکې هغه ماشومه نجلۍ د لارنس لور ته غورځوي او د هغې ژوند ژغوري. کله چې شاته ګوري نو د یوه اوسپنې سیخ یې په پښه کې ننوتلی وي. هغه پوهېږي چې اوس یې ژغورل کېدل ناممکن دي، نو ماشومې نجلۍ ته په مینه ګوري او ورته وایي خپلې سترګې پټې کړه. له دې وروسته ټول ډیم راکوزېږي، خو د کیم د دې سترې قربانۍ له امله د ماشومې ژوند ژغورل کېږي. له دې وروسته صحنه بدلیږي او موږ یو موټر ګورو چې د حادثې له امله د غره په څنډې پورې زنګېږي. دننه پکې یو ډارېدلې نجلۍ بنده پاتې ده. د هغه د ژغورلو لپاره د ژغورنې یو هلیکوپټر لیږل کېږي چې زموږ د کیسې اتل ری چلوي. ری د خلکو په ژغورلو کې خورا تکړه دی او تر دې وړاندې د نږدې 600 کسانو ژوند ژغورلی دی. کله چې د ری ډله د موټر سره نږدې کېږي، هغوی ګوري چې موټر ډېر لرې دی او رسۍ ورته نه رسېږي، خو ری همت نه بایلي. هغه یو ستر خطر مني او هلیکوپټر کږوي او ښکته درې ته یې ننباسي. اوس هلیکوپټر د خطرناکو غرونو په منځ کې الوتنه کوي. د ری یو ملګری له هلیکوپټر څخه ښکته کېږي تر څو په موټر کې د ژغورنې هیک واچوي، خو په همدې وخت کې موټر ښویېږي او د هغه ملګری لاندې بند پاتې کېږي. د موټر بې ځایه کېدو له امله هلیکوپټر ډېر زیات فشار راځي. ری پوهېږي چې اوس باید خپله لاس په کار شي. هغه د الوتنې واک مرستیال پیلوټ ته سپاري او د رسۍ په مرسته په خپله ښکته کېږي. په خپل ټول ځواک سره د موټر دروازه پرانیزي او هغه نجلۍ راوباسي چې سمدستي وروسته هلیکوپټر موټر خوشي کوي او موټر غورځېږي. په دې توګه ری هغه نجلۍ او خپل ملګری ژغوري. ری له دندې وروسته خپل کور ته ستنېږي، چېرته چې هغه په بشپړ ډول یوازې ژوند کوي او د خپلې کورنۍ زاړه عکسونه ګوري. اصل کې ری پخوا له خپلې مېرمنې ایما، مشر لور بلیک او کوچنۍ لور میلوري سره خورا خوشحاله ژوند درلود. خو یو کال وړاندې کله چې ری خپله کوچنۍ لور میلوري کښتۍ چلونې لپاره وړي وي، هلته په اوبو کې د ډوبېدو د امله مړه شوې وي. د همدې ژور غم له امله ری دننه مات شوی او له خپلې کورنۍ څخه جلا شوی وي. په همدې حال کې د ډیم د پیښې له امله د ری رخصتي لغوه کېږي او بېرته دندې ته غوښتل کېږي. مخکې له دې چې دندې ته لاړ شي، ری د خپل لور بلیک لیدو ته ورځي، خو هلته د ایما له نوي ملګري ډینیل سره مخ کېږي. د هغه په لیدو ری ته غوسه ورځي او له هغه ځایه دندې ته وځي. بل خوا بلیک هم له ډینیل سره د سن فرانسیسکو په لور روانېږي. کله چې هغوی سن فرانسیسکو ته رسېږي، ډینیل یو مهمې غونډې ته ځي، په داسې حال کې چې بلیک په انتظار ځای کې ورته په تمه کېږي. هلته د هغې مخې ته د بین په نوم یو ځوان ناست وي چې د بلیک په لیدو ورته زړه بایلي او له وارخطایي د خپلې قهوې پیاله اړوي. بلیک په مسکا سره بین ته د پاکولو کاغذ ورکوي. بلیک ترې پوښتي ایا زما له پلار سره ناسته لرې؟ بین په ځواب کې وایي نه، ډینیل خو د دې شرکت مشر دی او زه دلته یوازې د دندې مرکې انټرویو لپاره راغلی یم. په همدې وخت کې د بین ورور اولی هم راځي او پرته له کومې ویرې د بین لپاره له بلیک څخه د هغه تلیفون شمېره غواړي. په دې خبره بلیک خاندي او بین له شرمه هغه خاموشوي. اولی وایي زه پوهېږم کله چې موږ له دې ځایه لاړ شو نو ته به پښیمانه شي چې ولې دې شمېره ونه غوښته. په همدې شېبه کې یو کارکوونکی راځي او بین د مرکې لپاره دننه غواړي. د بین له تلو وروسته اولی له بلیک سره خبرې پیلوي او ملګرتیا ورسره کوي. بل لور ته ایما د یوې لوړې ودانۍ په وروستي چت کې د غرمې ډوډۍ خوړلو ته تللې وي چې ری ورته زنګ وهي او د خپل تیر چلند له امله ترې بښنه غواړي. ایما ورته وایي کومه خبره نه ده، دا باید ما تا ته مخکې ویلی وی، خو په همدې ثانیه کې یو خورا سخته زلزله پیل کېږي. ایما په ویره کې ری ته وایي چې دلته سخته زلزله ده. ری ورته سمدستي امر کوي چې د ودانۍ چت ته لاړ شه او ورته وایي چې هغه په هلیکوپټر کې د هغې ژغورلو ته ورځي. ایما د خپل ځان ژغورلو لپاره د چت په لور منډه وهي او په ټوله ودانۍ کې ګډوډي رامنځته کېږي. کله چې ایما چت ته رسېږي نو ګوري چې هر لور ته لویه تباهي جوړه ده. ناڅاپه د چت یوه برخه شړېږي او ایما ښکته لویږي چې پکې یوه څه ژوبلیږي هم، خو هغه همت نه بایلي او په سختۍ بېرته پورته خېږي. په همدې وخت کې ری هم هلته رسېږي او د هغه په لیدو ایما په مخ مسکا راځي، خو په ودانۍ کې اور لګېږي او ایما په چټکۍ سره د هلیکوپټر په لور ځي. ری هلیکوپټر په اتومات حالت آټو پیلوټ کېږدي او د مرستې رسۍ ښکته غورځوي. په همدې حالت کې یو زنګلوري ودانۍ رانړېږي چې له امله یې نورې ودانۍ هم په ښویېدو کېږي. ایما په منډه رسۍ نیسي او ری هغه پورته کاږي او پوښتنه ترې کوي. ښه، ایما ځواب ورکوي زه سمه یم. ری هڅه کوي هلیکوپټر له هغه ځای وباسي، خو یو ودانۍ ورسره لګېږي او هلیکوپټر ته زیان رسېږي، خو بیا هم ری په مهارت سره هغه د ودانۍ له منځه وباسي. بل پلو د ډینیل ناسته پای ته رسېږي او بېرته بلیک ته راځي. مخکې له تلو بلیک په پټه اولی ته د بین لپاره خپله شمېره ورکوي. بیا بلیک او ډینیل په موټر کې کیني او له پارکینګ څخه نوي وتلي چې د زلزلې ټکانونه هلته هم رسېږي.
د ځان ژغورلو لپاره چلوونکی موټر په تیزۍ سره ځغلوي، خو د زلزلې له امله د مخې فرش چلیږي او موټر نیغ په نیغه پکې لویږي. په همدې وخت کې یو ستر ډبره را پریوزي او سمدستي د موټر په چلوونکي لګیږي او هغه ځای پر ځای وژني. په دې ټکر کې د بلیک خپه د څوکۍ لاندې په سختۍ سره بنده پاتې کیږي. ډینل د څوکۍ د پورته کولو ډیره هڅه کوي خو نه شي پورته کولی. په پای کې هغه د مرستې غوښتلو لپاره بهر وځي چیرته چې د امنیت یو ساتونکی وویني. ډینل ورته وایي زما لور لاندې بنده ده، مرستې ته اړتیا لرم. د هغه دا خبره هلته بن هم اوري خو ناڅاپه د ودانۍ یو غټه تیږه د امنیت پر ساتونکي را پریوزي او هغه مړ کوي. په دې لیدو ډینل په بشپړ ډول ورخطا کیږي او بلیک یوازې پرېږدي او د خپل ځان ژغورلو لپاره تښتي. بل خوا بلیک په سختۍ سره ری ته زنګ وهي او ورته وایي زه د دفتر په پارکینګ کې بند یم او ډینل زه یوازې پرېښودم او وتښتېد. په دې خبره ایما خوره غوسه کېږي خو په همدې شیبه کې اړیکه پرې کېږي. ری پوهېږي چې اوس باید خپله لور په خپله وژغوري، نو د هلیکوپټر مخه د سان فرانسیسکو لور ته اړوي. په پارکینګ کې بن او لی ځانونه بلیک ته رسوي. بلیک ورته وایي چې پښه یې تر څوکۍ لاندې بنده ده. دواړه د ډبرې پورته کولو هڅه کوي خو نه بریالي کېږي. بلیک ورته وایي چې هغوی لاړ شي ځکه ودانۍ هر وخت نړېدلی شي، خو بن وایي موږ ته یوازې نه پرېږدو. بن د موټر شاتنۍ ډیګۍ پرانیزي او هلته ورته یو څه اوزار په لاس ورځي. د هغې په مرسته بن ډبره لږه پورته کوي خو کار نه ورکوي. په بن ته یو ښه فکر ور یادېږي. هغه د موټر د ټایرونو هوا وباسي کله چې له امله د موټر کچه ټیټېږي او د بلیک په زیاتېږي او هغه له موټر څخه نجات ورکوي. کله چې درې واړه له ودانۍ بهر راوځي نو ګوري چې هر څوک د خپل ځان ژغورلو لپاره په منډه دي. هغوی یو ودانۍ لاندې پناه اخلي. بلیک وایي زه باید له خپل مور او پلار سره خبرې وکړم. بن ورته وایي چې موبایلونه کار نه کوي ځکه له مخه هڅه کړې ده. بلیک وایي زه له خپل پلار سره اړیکه نیولی شم، موږ باید یوازې یو برېښنایي توکو پلورنځي ته لاړ شو. لږ مخکې تللو وروسته هغوی یو پلورنځی پیدا کوي. بلیک وایي چې برېښنایي موبایلونه به کار ونه کړي، موږ باید مځکې لاین لرونکی تلیفون پیدا کړو. ته په دې څنګه پوهېږې؟ بلیک ځواب ورکوي زما پلار په هوایي ژغورنه کې کار کوي. د لږې پلټنې وروسته هغوی ته یو لاین لرونکی تلیفون په لاس ورځي. بلیک ری ته زنګ وهي ورته وایي چې هغه خوندي ده او دا هم ورته وایي چې ډینل هغه یوازې پرېښې ده. په دې خبره ایما یو ځل بیا سخت غوسه کېږي. بیا ری بلیک ته لارښوونه کوي چې د سان فرانسیسکو په لوړ برج ته لاړ شي ځکه هغه هلته د هغوی اخیستلو ته ورځي. له دې وروسته ایما ډینل ته زنګ وهي ورته وایي چې د دوی اړیکه پای ته رسېدلې ده چې په دې خبره ری هم خوشحاله کېږي. لږ مخکې تلو وروسته د هلیکوپټر انجن خرابېږي ځکه هغه پخوا له ودانۍ سره جنګېدلی و. هلیکوپټر په ډېر مهارت سره د یو لوی پلورنځي سټور ته په دننه خوندي توګه راکوزېږي. د نیکه مرغه دواړو ته زیان نه رسېږي او له سټور څخه بهر وځي. ری د ولاړو موټرو دروازه خلاصولو هڅه کوي تر څو کوم یو خلاص پیدا کړي. په همدې وخت کې د دوی نظر په یو داسې لارۍ لګېږي چې د دواړه دروازې لا د مخه خلاصې دي. ایما ګوري چې چا دا ټرک لا کړی دی. ری وایي باک نشته، موږ یې بېرته تغلا کوو. په همدې وخت کې یو وسلوال سړی د ری په سر تمانچه نیسي خو څنګه چې د ری سره وخت کم وي هغه په یوازې یو سوک هغه سړی پر ځمکه راورځوي او ټرک اخلي او روانېږي. کله چې هغوی سان فرانسیسکو ته نږدې کېږي ری ګوري چې دوه زاړه کسان هغوی ته د موټر درولو اشاره کوي. ری بریک نیسي خو په هر په لیدو حک پک پاتې کېږي ځکه د زلزلې له امله په سړک کې یو ډېر ژور غار رامنځته شوی وي. ری هغه زړې جوړې ته ځي، مننه ترې کوي او سان فرانسیسکو ته د تللو بله لار پوښتي. هغه بوډا سړی ورته وایي چې د بلې لارې لپاره باید هغه بېرته اویا میله شاته لاړ شي. په دې اورېدو ایما ناهیلې کېږي ځکه وخت ورسره نه وي. په همدې حال کې ری نظر د هغه بوډا پر خولۍ لګېږي چې د الوتکې نښه ورباندې جوړوي. له دې وروسته ری هغوی ته خپل موټر ورکوي، د هغې وړه الوتکه پر پور اخلي. کله چې دواړه په الوتکه کې کښېني نو بیا ری د خپل زړه خبره کوي. هغه ایما ته وایي میلوري د سیند رافټینګ ته د بویلو فکر زما او زما هلته د هغې د شتون سره هغه ښه ونه ژغورل شوه. خبرې د دننه په بشپړ ډول مات کړم. د همدې له امله مې له تا او بلیک څخه مخ واړوه او ځان مې لرې کړ. په ځواب کې ایما ری ته وایي په دې کې ستا هېڅ ګناه نه وه. زه پوهېږم که چیرې تا زموږ نه وی ژغورلی نو بل هېڅ چا هم نه شو ژغورلی. په دې خبرې اورېدو سره ری خپل ځان ته بښنه کوي او د خپلې لور د ژغورلو لپاره عزم کوي. کله چې هغوی سان فرانسیسکو ته رسېږي ری ګوري ټول ښار روان شوی او د الوتکې د ښکته کولو لپاره هېڅ ځای نشته. ری پرېکړه کوي چې د هغوی باید د پراشوټ په واسطه له الوتکې ښکته ټوپ ووهي. ایما له دې کاره ډارېږي خو ری هغه له ځان سره تړي او دواړه ښکته ټوپ وهي او په یو لوبغاړي کې کوزېږي. بل لور ته بلیک کله چې برج ته نږدې کېږي ګوري چې هغه په اور کې سوځي چې د دې معنا دا وه چې هغوی اوس هلته نشي تللی. بین پوښتي اوس څه وکړو؟ بلیک وایي موږ باید کومې لوړې سیمې ته ولاړ شو. ولې په خپل کتاب کې ګوري وایي دلته د نوب په نوم یو غونډۍ غر شته خو هغه بل لور ته دی. بلیک وایي نو موږ باید هلته ځان ورسوو. ټول په منډه کېږي. کله چې هغوی لږ مخکې ځي بیا زلزله پیل کېږي. بن را پرېوځي او د ودانۍ هنداره ورباندې ماتېږي.
او د شیشې او ټوټۍ په پښه کې ننوځي. ولي له ویرې وارخطا کېږي خو بلیک هغه اراموي. دا زلزله خورا ویرونکې وي. ری ایما شاته لیږي او په خپله د خلکو په مرسته بوختېږي. ناڅاپه د هغه نظر پر یوه ژوبلې ماشومې لګېږي. ری هغه پورته کوي او خوندي ځای ته رسوي. کله چې زلزله ودرېږي دواړه ګوري چې د مخې لاره بنده شوې. ری شاته ګوري او په اوبو کې کښتۍ ویني او ایما ته وایي موږ باید د اوبو له لارې لاړ شو. پلو له زلزلې وروسته بلیک د بن له پښې څخه شیشه وباسي او درې واړه د غره په لور ځي. په همدې حال کې ری کښتۍ کې برج ته رسېږي او ویني چې هغه سوځېدلی دی. هغه پوهېږي چې بلیک هلته نشته او باوري وي چې بلیک به کومې لوړې غونډۍ ته تللی وي. په همدې وخت کې په اوبو کې یو عجیب بدلون راځي. ری پوهېږي چې لویه سمندري څپه په راتلو ده. نو له هغه ځایه تښتي. بل لور ته بلیک ته یو مخابره په لاس ورغلې وي چې په کې د سونامي د راتګ خبر ورکول کېږي. نو هغې هم د نږدې یوې لوړې ودانۍ په لور ځي. ری له مخې څخه یو خورا لویه سونامي په راتلو ښکاري. اوس نو د ژوندي پاتې کېدو یوازې یوه لاره د سونامي له څپې څخه پورته ختل. ری د کښتۍ سرعت زیاتوي او د څپې پر لور روانېږي. نور کښتۍ هم د سونامي د څپې په لور روانې وي. ری په تیزۍ سره د څپې سر ته خیژي او له څپې سر ته نه وي رسېدلی چې یو لوی بار وړونکي بیړۍ مخې ته راځي. ری په مهارت کښتۍ تاووي او ځان ژغوري. له لویې بیړۍ څخه غټ غټ کانټینونه راپرېوځي خو ری په خپل ځانګړي مهارت کې له هغوی ځان وباسي. خو هغه لویه بیړۍ ځي او له هغه برج سره جنګېږي چې ډینل هم ورباندې ولاړ وي او په دې توګه ټول پل نړېږي او ډینل مړ کېږي. له دې وروسته سونامي د ښار په لور ننوځي. بل لور ته بلیک له بن او ولي سره ودانۍ ته خېژي خو ګوري چې سونامي راورسېده. ټول سمدستي د ودانۍ ستنې کلکې نیسي. سونامي له ودانۍ سره جنګېږي خو له نیکه مرغه ودانۍ نه ړېږي او درې واړه یو لوی میز کلک نیسي. له دې وروسته هغوی د ودانۍ پورتني پوړ ته خېژي چېرته چې اوبه نه وي رسېدلې. بلیک له کړکۍ بهر ګوري نو پلار یې ویني چې د کښتۍ کې هغه پسې ګرځي. بلیک ورته اوازونه کوي خو د لرېوالي له امله هغوی نه اوري او روانېږي. خو په همدې وخت کې د ایما نظر پر یوې رڼا لایټ لګېږي چې د هغوی کښتۍ لور ته راځي. کله چې هغوی شاته ګوري نو بلیک ویني. په دې لیدو دواړه خورا خوشحاله کېږي چې بالاخره خپله لور وموندله. او په همدې شېبه کې ودانۍ په اوبو کې د ښویېدو له امله لاندې ځي او اوبه دننه ننوځي. د اوبو د تیز بهیر له امله بن او ولي له بلیک څخه جلا کېږي. بن په سختۍ سره ولي له اوبو وباسي خو بلیک لاندې پاتې کېږي. له ری کښتۍ څخه اوبو ته ټوپ وهي او دننه بلیک ته ځان رسوي. بلیک ورته اشارې کوي چې دروازه بنده شوې. ری ورته وایي فکر مه کوه زه دې ژغورم. ری د دروازې د خلاصولو هڅه کوي خو نه پرانیستل کېږي. بلیک په ژړا وایي پلاره زه ډېر وېرېږم. په همدې وخت کې ودانۍ په بشپړ ډول په اوبو کې ډوبېږي او د بلیک ساه بنده او بېهوښه کېږي. ری خپل ټول ځواک کاروي او په پای کې دروازه ماتوي. هغه بلیک پورته راوړي چېرته چې بن او ولي ولاړ وي. بن د بهر وتلو لپاره شیشه وهي. ایما هغه له کښتۍ څخه ویني ورته د لرې کېدو اشاره کوي او بیا په خپله په کښتۍ سره د ودانۍ شیشه ماتوي. ټول په کښتۍ کې کښېني او بهر راوځي. ری د بلیک په سینه باندې لاسونه وهي خو هغه په هوش کې نه راځي. ټول ته داسې ښکاري چې بلیک مړه شوې ده. خو ری همت نه بایلي او پرله پسې هڅو سره بلیک بیرته په هوش راځي چې په دې سره ټول د خوښۍ د اوښکو په باران کې ډوبېږي. د دې وروسته په خبرونو کې ښودل کېږي چې بالاخره زلزلې پای ته رسېدلې او پوځ د خلکو مرستې ته رارسېدلی دی. د فلم په پای کې ټول یو ځای ولاړ د بلیک او بن ترمنځ مینه پیدا شوې وي او ری او ایما بیرته یو ځای شوي وي. ایما له ری څخه پوښتي اوس نو څه دي؟ ری د غضب په ډک انداز کې وایي موږ به هېڅکله تسلیم نه شو. اوس به موږ یو ځل بیا د یو نوي ژوند پیل کوو. په همدې سره به دا زړه پورې فلم دلته پای ته رسېږي.